د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو پورونو کچه تر 122 میلیارډ ډالرو اوښتې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې نور هم قرضداره شوی دی. د راپورونو له مخې دغه هیواد اوس مهال 122 میلیارډ 440 میلیونه او 50 لک امریکایي ډالر پوره وړی دی. د اقتصادي چارو پاکستاني کارپوهان وایي چې که پاکستاني ریاست د اقتصادي ودې لپاره هر څه ژر پراخې برنامې طرحه نه کړي، نو لرې نه ده چې دا هیواد د خپل تاریخ تر ټولو سخت اقتصادي ناورین تجربه کړي. بل لور ته پښتونخوا کې 4 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې د وسلوالو کسانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته کې 4 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستاني پوځ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې پوځیانو د مخکې ترلاسه شویو اطلاعاتو پر بنسټ سیمه کې عملیات کول. پوځ ویلي کله چې پوځیان سیمې ته رسېدلي نو د وسلوالو له کمین سره مخ شوي دي چې په پایله کې 2 پوځیان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د پیښې پړه تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني طالبانو تحریک وړاندې تر دې د پاکستاني ادارو پر ضد د پراخو بریدونو خبرداری ورکړی دی. پاکستان د امریکایي سناتورانو د بندیزونو لایحې ته غبرګون وښود. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او احتمالاً پاکستان د بندیزونو د لایحې پر وړاندې کولو غبرګون وښود. فواد چودري د حادثه د هند د تبلیغاتو نتیجه وبلله چې د په وینا د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابولو په هدف مطرح کیږي. چودري زیاتوي، زه هیله لرم چې په کانګرس کې باجدي کسان د قانون رد کړي. دا د امریکا او پاکستان ترمنځ وټن رامنځته کوي. موږ له امریکا سره له نږدې کار کوو او په ځیر یې څارو. د امریکایي سناتورانو له لوري په وړاندې شوې لایحه کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو د طالبانو د بهرنیو ملاتړ کوونکو هیوادونو یادونه شوې ده. کانګرس کې پر طالبانو او احتمالاً پاکستان د بندیزونو د لایحې مسوده چمتو شوه. د امریکا سنا جرګې د یو شمېر مخکښ غړو له لوري د یوې لایحې مسوده چمتو شوې چې پر اساس یې پر افغان طالبانو او احتمالاً پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي. د لایحې دا مسوده چې د امریکا د ولسمشرۍ د یوه پخواني کاندید په شمول د جمهوري پال ګوند 22 غړو د دوشنبې په ورځ وړاندې کړه، په افغانستان کې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د بندیز غوښتنه کوي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د امریکایي سناتورانو د حادثه د هند د تبلیغاتو نتیجه وبلله چې د په وینا د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابولو په هدف مطرح کیږي. د چین مرستندویه توکي کابل ته ورسېدل. له افغانستان سره د چین د مرستندویه توکو یوه جوپه نن پرون ماسپښین کابل ته ورسېده. د چین د دولتي شورا غړی او بهرنیو چارو وزیر وانګ د روانې میاشتې په 8 نیټه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو ویډیویي غونډې ته په وینا کې ویلي چې ګاونډیان باید له یو بل سره مرستې وکړي او چین به له افغانستان سره د 200 میلیونه یونا یا کابو 11 میلیونه ډالرو په ارزښت د خوراکي توکو، د سړې هوا ضد توکو، د کرونا ضد واکسین او درملو مرسته وکړي او وروسته به تر خپل وسې پورې نور زیات کومکونه هم وکړي. روان کال ترکیه افغانستان ته د 180 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات کړي. د روان لمریز کال له پیله تر دې دمه له ترکیې افغانستان ته 180 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي دي. دا خبره د ترکیې سفیر جهات رنګینیای پرون د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي سره د لیدو پر مهال کړی دی. د ترکیې سفیر ویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ په 2020 کال کې د 215 میلیونه ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه ترسره شوې وه او د روان کال په لومړیو 2 میاشتو کې 180 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. خو ترکیې ته د افغانستان صادراتو اندازه ونه ښوده او ویل له افغانستان نه د صادراتو کچه خورا لږه وه. ترکیه غواړي د افغان توکو د صادراتو کچه لوړه کړي څو د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ توازن رامنځته شي. هغه زیاته کړه چې د سوداګرۍ د انډول یوازینۍ لار په کورنیو سرچینو پانګونه ده. نوموړي د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ترکي شرکتونو د ستونزو په حال کې همکاري وکړي او د پانګونې ډیر فرصتونه ورته برابر کړي. د ترکیې سفیر یادونه وکړه چې ترکي پانګوال چمتو دي په افغانستان کې لا ډیره پانګونه وکړي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر ویل افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه والي له امله د پانګونې ډېری فرصتونه رامنځته شوي او ټینګار یې وکړ چې د سوداګرۍ او پانګونې ساده کولو لپاره کار کوي څو ملي او نړیوال پانګوال په ځانګړې توګه د ترکیې پانګوال د فرصته ګټه پورته کړي. هند وايي د افغانستان نوي حکومت د الوتنو د بیا پیلولو غوښتنه کړې. د هند هوانوردۍ ادارې ویلي چې د افغانستان نوي حکومت ورڅخه د یو رسمي مکتوب له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو پروازونو د بیا پیلولو غوښتنه کړې ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې واک ته د اسلامي امارت له رسیدو وروسته دا له هند سره د دغې ډلې لومړۍ رسمي اړیکه ده. د جمهوریت دوره کې باریانه افغان کم ایر سپیس جیټ او ایر انډیا هوایي شرکتونو د کابل ډیلی ترمنځ هره ورځ پروازونه کول، خو واک ته د اسلامي امارت له رسیدو سره سم د الوتنې د تخنیکي ستونزو له امله درېدلې وې چې اوس بیا د پیلولو خبره شوې ده. اریانا افغان هوایي شرکت د دې خبر پخلی کړی او زیاته کړې ده چې په هند کې د دوی همکاران لاس په کار شوي دي. قطر وايي نړۍ د افغانستان کې مثبت بدلونونه له پامه نه غورځوي. د افغانستان لپاره د قطر ځانګړی استازي مطلق بن ماجد القحطاني ویلي چې نړیواله ټولنه د په افغانستان کې وروستی امنیتي وضعیت او نور مثبت بدلونونه له پامه نه غورځوي. هغه د نوي حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره په لیدنه کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې یوازې د منفي ټکو باندې تمرکز نه کوي بلکې د افغانستان وروستي واقعیتونه هم باید په نظر کې ونیسي. د راپورونو له مخې نوموړي د غرض په دې لیدنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو هم خبرې کړې دي او ډاډ یې ورکړی دی چې دوی به له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. آسټین میلي او مکنزي به د اساسو جرګې ته حاضر شي. دا ماده چې د امریکا دفاع وزیر لوید اسټین، لوی درسیز مارک میلي او د مرکزي قوماندانۍ عمومي قوماندان فرانک مکنزي د اساسو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي. دوی پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټه کې د اساسو پوښتنو ته ځوابونه وویل. مارک میلي په پرونۍ غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو پر دوام تورن کړل. میلي ویل باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي تنظیم او تروریستي ډله به پاتې شي. دوی لا هم له القاعده سره اړیکې پرې کړې نه دي. طالبانو تر اوسه پورې د امریکا د لوی درستي د ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې دې ته ورته ادعاوې رد کړې دي. طالبانو ویلي چې هیڅ ډله ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د القاعده په شمول له ټولو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرېکون د 2008 د فبرورۍ په 29مه نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې و مهم موارد وو. او لوید اسټین وایي د افغان ځواکونو ناڅاپي ماتې حیران کړو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیران کړل. لوید اسټین د امریکا د سنا د پوځي خدماتو اسلامیه غونډې ته پرون ویل حقیقت دا دی چې افغان پوځ چې موږ او زموږ شریکانو روزلي وو په ډېرې اسانۍ اوبه شو او په ګڼو مواردو کې پرته له دې چې یو ډاز وکړي موږ ټول حیران کړو. له دې پرته بله هره ادعا به رښتونې نه وي. اسټین زیاته کړه چې اداري فساد هم د دوی ځواکونو د کمزوري سبب شو. ټاکل شوې ده چې د امریکا د استازو جرګې په یوه اسلامیه غونډه کې د امریکا پوځي چارواکي د کانګرس د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. لیدونکو دا و تر دې مهاله لاندې مهم خبرونه چې تاسو واورېدل. تر بیا ښې چارې لوی علامه ملشه.